ډمانو ته اوس الله پاک په قهر شوی دی نو په ټاپو کې د پیغمبر علیه السلام ګستاهي کوي. څنګه چې تاسو ته په دې سایټ کې دا ویډیو ښکاري افسر افغان دی او ګلپاڼه ده چې ټاپې کوي نو په هغه ټاپو کې د پیغمبر علیه السلام ګستاهي کړې وي. په کسانو اکشن اخیستی دی چې تا د دې اخرني کومه ټاپه چې تا کړې د دې وضاحت وکړو نو د بیا هغه وضاحت هم کړی د هغه ټاپې کامنټس یې کړی. هغه کامنټس هم زه تاسو ته وایم پهله تاسو دا ټاپې واورئ او کامنټس خامخا وکړئ چې آیا دا د دې ترجمه د تشریح ده یا نه ده. نو خامخا به کامنټس کوئ او ویډیو مخکې شیر کړئ که آیا د ګستاهي کړي په دې ټاپو کې نو چې دته سخت نه سخت سزا میلاو شي او که نه ګستاهي نه کړي او څوک پرې پوهېږي په دې تشریح باندې هم کامنټس وکړئ چې بیا ورپسې هسې خلک ویډیو نه جوړوي. نو دا ټاپې تاسو واورئ د هغې نه بعد بیا تاسو د دغه کم کامنټس چې کړی یم زه تاسو ته بیا وایم نو بیا به خامخا کامنټس وکړئ تاسو. مسلمانه ته په ماته نه راځي ماته ووایه دا ټپې به تا نه واورو بس. مسلمانه ټپه دا ده چې پیغمبر پاک ته به حل وایم ستا امتي دی زه یې ډېر تنګ کړی یم. دا یې ډېره ښکلې ټپه کړې داسې ټپه پکار ده تاله درځي. رسول الله په باغ ګډېږي ګلان شرمېږي مخ په پاڼو پټوینه. زه اوس مې فتح ډر کړه اوس ووایه ماله اوس هم نه راځي. خیر دی ته الاوړې یو کافره ټپه وکړه ځه. دا بیا واورئ ښه. رسول الله په باغ ګډېږي ګلان شرمېږي مخ په پاڼو پټوینه. ګلان شرمېږي مخ په پاڼو پټوینه. نو که چاله د دې تشریح ورځي خامخا د دې تشریح په کامنټس کې وکړئ. نو اوس زه بیرته تاسو ته د ده تشریح کوم د چې کومه تشریح په کامنټس کې کړې ده. نو د ده دا مطلب دی لکه وایي ګډا په پښتو کې وردننه کېدو ته وایي. لکه د ده اشاره په دې ټیم کې دا ده چې پیغمبر سلام لکه وردننه کېږي د ده ګډا چې کومه د په دې ټاپه کې ویلې ده که نه نو د بیا بیرته کامنټس کړی چې ګډا په پښتو کې وردننه کېدو ته وایي یعنی انټر کېدو ته وایي. نو اوس پې تاسو خپله کامنټس هم وکړئ او ویډیو مخکې لازمي شیر کړئ چې آیا دا د صحیح کړې ده یا غلطه کړې ده. فیصله په تاسو باندې پرېږدم زه پې نه پوهېږم زه پې دونه دغه نه کوم خو فیصله زه په خپلو کتونکو باندې پرېږدم چې لازمي تاسو کامنټس وکړئ چې آیا د رښتیا ویلي او که نه د هسې ګستاهي کړې ده. نو خامخا کامنټس وکړئ.